الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی رسولا ما دا خلق پیغمبران در لگلی رسولا دا پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین او یرون کی لئلا یکون لأن دا دا پارا لا یکون چی نشی للناس دا خلق دا پارا علی اللہ پا اللہ باندی حجت سدلیل بعد الرسل رست دا پیغمبراننا وکان اللہ او دے اللہ عزیزا غالبا حکیما حکمت والا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک لیکن اللہ جل شانہ یشہد گواہی ورکے بما دا حغص انزل الیکا چا اللہ نازل کری تا طرف تے نبی علیہ السلام انزلہو اللہ نازل کری بعلمہ اخبل علم سرا والملائکۃ او فرشتے یشہدون گواہی ورکے وکفا باللہ شہیدا وکفا کافی دے باللہ اللہ شہیدن گواہ. دا دوا خبر اللہ جل شانو دے ایتون مبارکو کی ذکر کئی. یو دا چی پیغمبران صد پار راغلی دنیا تا او دویم که دا انبیاء کرامو نبوت سوکم انمانی نا اللہ و دا اللہ فرشتے دا اغن نبوت دا اغی گواہی ورکے. دا دو خبر ذکر کے اللہ جل شانو. نو رسولا دا پیغمبران دا مخ کے کم پیغمبرانو تذکرو شوا دا نوح علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام وغیرہ دا پیغمبران اللہ یادے چھ رسولا دا ما درلیگلی رسولا دا پیغمبر پا حالت کے رسولا دا پیغمبران دی او دا دی کار سدے مبشرین و منذرین دا اللہ دا عذاب نا بخلق یری دا اللہ جل شانہ دا نافرمانے دا نتیجین بخلق یری او مبشرین خلق تبا دا فرمان بردارے چکم انعام دے او جنت دے او کامیابی دا دا اغی زیر بخلق تور کئی دا دا پیغمبر کاری. نو رسولن دا پیغمبران دی مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین او یرون کی دا اللہ دا عذابنا لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. دا اسا مقصد ذکر کئی دا مخک دا پیغمبرانو کاری ذکر کو مبشرین و منذرین. اس دلتا دا اللہ جل شانو دا پیغمبرانو مقصد ذکر کئی دا پیغمبر زسل را لیگم دی دا پارا اللہ فرمی را لیگم ہے چی بلا ورز دا قیامت پورا سوک داونا وی چی یا اللہ مونگ تا سپتاوا. پیغمبران میں رو لیگل دا دی دا پارا چی خلق دا گیلہ بیانہ کئی اور دا شکایت نہ کہ جمونگ تا پتہ نوا. اللہ جل شانو فرمائی لئلا دا دی دا پارا چی لئن دا دی دا پارا لا یکونا چی نشی للناس دا خلق دا پارا علی اللہ پا اللہ باندی حجت سے دلیل پا اللہ جل شانو باندی چا دلیل پاتی نشی خواہ بعد الرسول رست دا پیغمبران در علی گلنا. وکان اللہ دے اللہ عزیزا زورور حکیم حکمت والا. یو مسئلہ دا اغی تعلق تا عقائد سر دے اغدا اللہ جل شانہ فرمائی قرآن مجید کی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. مونگا چرتم یو قوم لسزا نور کو سو پور چم قوم تا پیغمبر نہیں لے گلے چی پیغمبر یو قوم تا اولی گو دا اغین پس کا خبر نمانی نا علا سزا ورکو پیغمبر نا مخ کی مونگا چالا سزا نورکو. اس دا اغی دور خلق چی با کم دور کی پیغمبر ندے راغلے یا اغا خلق چی اغا چرتا پا زنگلو کی دی اغی تا سوک ندی رسیدلی چی دین اسلام دعوت و تور کی دا اغی بارکی دین اسلام سوئی. دو مذہب دی پدے کے دا علماء کرامو بعض علماء کرام فرمائی کہ دی سر اللہ جل شانو اس حساب کتاب بنا کئی
ځکه الله جل شانو قرآن کې فرمایي وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. مونږ یو قوم ته چرتم سزا نه ورکو څو پورې چې هغه ته پیغمبر نه لیږلی. چې الله پیغمبر نه دی لیږلی څوک ته رسېدلي نه دي هغې باندې دین اسلام تکلیف نشته. څو علما هغه وایي چې نه الله جل شانه به دله سزا ورکوي. الله جل شانه به دله سزا ورکوي که د ایمان نه راوړی. هغې کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دی چې هغه فرمایي یو سړی په ځنګل کې هم دی یو سړي ته څوک رسېدلي هم نه دي او کم از کم دی دومره مکلفه دی چې دی دا سوچ وکړي چې او دا ټول کائنات څوک چلی او زه چا پیدا کړی یم څوک شته بس چې ده صرف دومره ووي چې څوک شته نو دا د ده دپاره کافي ده. دومره دی مکلف دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. څومره چې د انسان طاقت دومره پورې هغه مکلف دی سوا مکلف نه دی. دا سپیکر لږ سلو که د انسان چې څومره طاقت دی د هغه دومره مکلفه دی سوا مکلفه نه دی. ډېر سلو نه بس ټیک دی. ځه بیا به وروسته سیټ کړي. ښه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او نور علما کرام هغه فرمایي چې انسان د خپل وسه پورې مکلف دی. دی که په ځنګل کې وي دی به سوچ کوي چې دا ارس څنګه جوړیږي. دا سهار چې دا نور راخیږي دا څوک راخیږي ماښام چې دا پرېوځي دا څوک پرې باسي. دومره پورې دی مکلفه دی. بس چې دومره سوچ ده وکړو بس دغه غاړه خلاصه شوه. نو یو د قرآن مجید دغه دلایل نور هم ډېر زیات دلایل دي. یو ښه شانتې ښکلې شانتې خبره تاسو ته وکړم. په صحابه کرامو کې او صحابي دی حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ. سعید ابن زید دا په عشره و مبشره کې دی. عشره مبشره لس هغه کسان چې جنت زیره ورته نبي علیہ السلام په دنیا کې ورکړو په صحابو کې یو پکې سعید ابن زید دی. نبی علیہ السلام فرمایل ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه ابو عبیدہ فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید ابن زید فی الجنہ سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ. دا عشره مبشره دي. سعید ابن زید د پلارو زید ابن عمرو ابن نفیل. زید ابن عمرو ابن نفیل دا مشرک و مشرک. نبی علیہ السلام او فرمایل و اے سعیده و زه ستا پلاري نه یم چې هغه په جنت کې سریږي. ستا پلاري نه یم غیر مسلمه هغه په جنت کې سریږي. بیا چې د هغې معلومات وکړه چې دی څنګه جنت ته تللی دی نو هغه به وایي د خانه کعبې دیوال ته ډډه والې وه. خانه کعبې دیوال ته به یې ډډه والې وه او دې بت پرستو مشرکانو ته به یې وي چې ای د قریش مشرکانو دا تاسو چې د چا عبادت کوئ دا ټیک نه دی. دا مونږ چې چا پیدا کړي وو دا ټول نظام چلی څوک دی خو ما ته پته نشته چې څوک دی. په دې خبره باندې الله جل شانو هغه جنت ته رسولی و ځکه غیر مسلم و. نو دومره پورې انسان مکلفه دی ځکه الله جل شانو قدرتي کار دی. الله جل شانو د انسان د دماغ داسې پیدا کړي دي که نه چې دې تعلق ډایرکټ د الله جل شانو سره. دا خو بیا چې انسان له الله جل شانه ذهن هم د خپل ځان سره ول تعلق نه جوړي او ته وایي چې ایمان پسې به هم ګرځي نو دا خو د حد نه سوا تکلیف ور واچو او د حد نه سوا تکلیف الله جل شانه چاله نه ورکوي. نه الله جل شانه چې څنګه دین اسلام دا را لېږلی دقه شانتې د انسان فطرت جوړ کړی. څنګه چې الله جل شانه مخکې نه دا وعده کړې د هغې وعدې اثر د انسان چې د روح سره وعده کړي الستو بربکم قالوا بلا ته زموږ الله نو د هغې وعدې اثر د انسان هغه وعده خو د روح سره شوې ده انسان په جسم باندې د هغې اثر د انسان په دماغو د هغې اثر پوهېږئ په دې باندې. نو که دغه وعده چاته مکمل نه یاده نو کم از کم دومره وي چې هغه د خپل فطرت موافق چلیږي چې الله جل شانو څنګه پیدا کړی دی.
نو دونه پورې دی مکلف دی. الله جل شانو فرمای نور دغه خو فطرتو، نور قانون دا دی چې الله جل شانو فرمای چې زه یو قوم له چرته عذاب نه ورکوم څو پورې چې ورته ما پیغمبر نه لیږلی، لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. دا پیغمبران زه لیږم د دې مقصد دپاره چې بل اوس خلک اونوي ما ته الله جل شانو فرمای چې مونږ ته څوک نه راغلی، وکان الله عزیزا حکیما، دی الله جل شانو زورور او حکمت والا. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمي. الله جل شانو فرمایي پیغمبر تا ته چې ما څه نازل کړي دي د دې گواهی زور کوما، د دې گواهی زور کوم. الله جل شانو فرمایي مشرکان وی الله جل شانو فرمایل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته وحی کړی دا او ستانه مخکې مونږ پیغمبرانو ته وحی کړی و. نو کافر وی مونږ گواہی نشو ورکولای ستا دپاره. الله فرمایل نه دی ورکوي که نه، زه گواہی ورکوم، زما فرشتې گواہی ورکوي، دا کافي ده. چې الله د چا گواہی ورکوي، فرشتې د چا گواہی ورکوي، نو خبیثه یهودیان او کفار که د چا گواہی نه ورکوي په دې باندې غوږ نه دي ګرول پکار. د دې څه حیثیت دی الله جل شانو نو دا تسلی ورکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام. الله جل شانو فرمایي لیکن دا تسلی ورکوي خان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، لیکن الله یشهد بما انزل الیک، یشهد گواہی ورکوي بما د هغه څه انزل الیک چې تا ته الله نازل کړي، یعنی قرآن مجید. انزله بعلمه، الله جل شانو دا قرآن د خپل علم نه نازل کړي، مطلب دی د خپل پوره علم نه نازل کړي. والملائکة یشهدون، فرشتیم د دې خبرې گواہی ورکوي. وکفا بالله شهیدا، بس الله کافی دی کنه چې گواہی ورکوي، نور پچا سکے. وکفا بالله شهیدا ای وکفا الله شهیدا، الله جل شانه گواه دی، بس دا خبر استا دپاره کافی ده، ته نور خلکو په گواهی باندې څه کوې نبي علیہ الصلوۃ والسلام. دا بس په ګوښه دی کې بحث ته خو ډېر علمي بحث دی، نو ډېر د ایتونو مبارکه نه راسپړو ښه، بیا به تاسو کنفیوز شئ. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري يفقهوا قولي. هغه ویډیوز چې په هغې کې ګپ شپ وي او مذاق پکې وي، هغه شیر کول جایز دي که ناجایز دي؟ ګوره طنز و مزاح په شریعت کې جایز دی، خو داسې مذاق هغه به څوک نه کوي، داسې هغه ناروا دی چې د یو مسلمان دل ازاري پکې، چې د مسلمان زړه ته په هغې باندې ازار رسي، په چا پورې خندا کول، په چا پورې ټوغې کول. نور که اس یو لطیفه وغیرې د هغې شیر کول یا هغه لطیفه چاته ښودل یا هغه لطیفه کول، په دې کې څه شرعاً قباحت نشته، او نه په خندا کې څه قباحت شته شرعاً. صحیح ده؟ نه که د دین اسلام خلاف یو کار پکې نه، مطلب دا د الله حق پکې نه ضایع کېږي او یا د بندګانو حق پکې نه ضایع کېږي. د بندګانو حق دا چې یاره د بندګانو خلاف ته یو کار ونه کړي چې د هغې زړه ته پې ازار ورسي، یوه په چا پورې ټوکې او ټقالې دا څیزونه نه کوي، او دویم د الله حق پکې ضایع نه شي. مطلب دا دی یو ویډیو داسې نه وي چې هغې کې بې حیایي وغیره چې الله د هغې نه منع فرمایلي، نو هېڅ نقصان په دې کې نشته. ښه تبلیغیان یو قصه کوي، وی ہنس نہ منع ہے، قصہ کوي قصه، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی بهر راووتو، صحابه کرامو خندل ډېر زیات. نبی علیہ السلام بهر راووتو د کور نه او صحابه کرامو ډېر زیات خندل. نبی علیہ السلام غصه شو په دې باندې چې تاسو ولې خاندئ، ستاسو نه آخرت تېر شوی دی. تبلیغیان دونه واقعه ذکر کوي، اخوا نه ذکر کوي چې اخوا څه چل شوی و، هغې نه پس څه چل شوی و. دې ته دونه واقع یاد د اخوا واقع مفسرینو حضراتو ذکر کړي چې اخوا څه چل شو، هغې ټوکې ټقالې کولې، خندلې ډېر زیات. نبي علیہ السلام راووتو، هلکه وایي مه خاندئ، تاسو نه آخرت تېر شوی دی. الله جل شانو فرمایل سورة حجر آیت مبارکه الله نازل کو، وینبئ عبادی ان الغفور الرحیم. ای زما پیغمبر صحابه د خندا نه مه منع کوه، دا څه کې
زه غفور رحیم ذات یم، دي ته څه نه یم. په خندا به اوس الله جل شانه صحابه کرام ډېر زیات خندل. هغه خندا نه چې کومه د غفلت خندا یي سړی د ارسه نه وباسي، هغه خو درسته نه ده. خو د خوشحالۍ دپاره خندل او د ګپ شپ په مجالسو کې خندل بالکل روا دي. نبي علیہ السلام مذاق کو د خپلو لطیفې هم پکې وي د نبي علیہ السلام په مجلس کې. سحر مونځ نه پس په د نبي علیہ السلام مجلس لګېدو. نبي علیہ السلام د ساري په مجلس کې داسې کېناستو، مونږ چې ورته پرلت وایو، پرلت داسې به کېناستو. نبي علیہ السلام به مونځ نه پس راتاو شو داسې. صحابه کرام په خپل منځ کې ګپ شپ لګو، بیا به یو ټاپک په هغې سلیکټ کو ځان له، په هغې باندې به نبي علیہ السلام بیا هغې ته هغه کله به په معاشیاتو باندې بحثو، کله به په تهذیب باندې بحثو، کله به چا به نبي علیہ السلام به وفرمایل که تاسو کې چا خوب لیدلی دی که نه دی لیدلی، خوب بیان کې شابه. نبي علیہ السلام ته به خپل خوب بیانو. او کله به مجلس ته لطیفو چې نور څه به نه و. یو دوه صحابه کرامو، حضرت اسعد ابن زراره او حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنهما، دی به صحابه داسې خندول که نه چې په مسجد نبوي کې به صحابه رغړېده، دومره خندول به صحابه کرام. نبی علیہ السلام صحابه فرمای چې نبی علیہ السلام به تیز نه خندل، صرف په دومره وخندل نبی علیہ السلام غاښونه مبارک په مونږ ته ښکاره شو بس. او صحابه کرام به رغړېده. اسعد ابن زراره مشر صحابي و، ده به دومره خندول کول که نه چې ده به یو لطیفه وکړه، یو کار به وکړو، بیا به دوه کاله په هغې پسې صحابه وخندل چې هغه به یې لیدو خندا به ورتله چې هغه به یې لیدو په مسجد نبوي کې خندا به ورتله. مشر ډېرې واقعي دي، بیا به چېرته وکړم. د اسعد ابن زراره او دا هغه صحابي و چې مشر په صحابه کرامو کې. نبي علیہ السلام له مدینې ته هجرت نه و کړی او ده ته حکم کړی په مدینه منوره کې، وایي ته د جمعې امامتي وکړه، د جمعې امام یې ته په مسجد په دغه کې په مدینه منوره کې. نو دا ډېر لوی صحابه و ښه. نو په خندا کې هېڅ قباحت نشته او داسې طنز و مزاح کې هېڅ دغه نشته، قباحت نشته. خو دې نه الله جل شانه منع فرمایلی چې لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. په چا مذاق به نه وړاوې، په چا پورې به خنداګانې نه کې. زموږ په علاقه کې خلک چې د مانځه نه فارغ شي نو بیا دعا ته نه ایسارېږي. که مونږ په فرضو پسې فوراً بعد دعا کوو نو دا به درسته وي او اجازت ته درسته ده. که د فرضو نه پس کې، سنتو نه پس کې، واجبو نه پس کې هېڅ نقصان نشته. البته بهتره دا ده چې سړی د مانځه نه مکمل فارغ شي بیا دعا وکړي. ښه، شعرونه جوړول او هغه خلکو ته پیش کول دا جایز دي که ناجایز دي؟ شعرونه جایز دي په شرط دی چې هغې کې خلاف شرع څه خبرې نه وي. پوهېږي؟ فقهاء کرام یو قاعده ذکر کړې ده چې هر هغه شعرونه چې هغه ښکلي نو په شریعت کې هم ښکلي دي، چې قبیحه وي نو په شریعت کې هم قبیحه دي. پوهېږي؟ چې د شرابو او د جامونو او د خلکو د شونډو او د خلکو د لیچو تذکره پکې کوي او داسې د بې حیایۍ دروازې کلاوي، نو دا درست نه دي. داسې د بې حیایۍ دروازې کلاوي کې دا شعرونه درست نه دي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د ټول نه زیات په خبرو کې شعرونه بدي شو. او الله جل شانه قرآن کې فرمایي سورة یاسین کې تقریبا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما نه د خپل پیغمبر ته شعرونه ښودلي، نه د سره شعرونه خوند کوي، د سره شعرونه خوند نه کوي. زه ډېر زیات په شعرونو کې تکړه په زرګونو شعرونه ماته یادو، په زرګونو. خو چې دا آیت مبارکه او د دې تشریح ما وکړه وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، دا چې مې کتلې ده که نه نو شعرونه مې د هغه ورځې نه مې نفرت پیدا شوی د شعرونو نه. زړه مې کېږي کله نا کله چې وګورم زوړ شوقي که نه بیا ختمیږي نه داسې په اسانه. خبر دا د نبي علیہ السلام د ټول نه زیات چې کم په کلام کې په خبرو کې بدې څیزونه شو هغه څه شعرونه داسې. نبي علیہ السلام د خولې نه شعرونه وتي دي، خو نبي علیہ السلام شعر و شاعري مقصد نه و. لکه نبی علیہ السلام په یو جهاد کې، یو جنگ کې، د جنگ په موقع کې نبی علیہ السلام ډېر زیات داسې هغه خپل د جذباتو هغه اظهار یې وکړو. والسلام اوسوي انا ابن عبد المطلب النبي لا کذب. دا نبی علیہ السلام شعر نه وي، خو د خولې نه داسې کله ناکله خبره وځي چې په یو وزن باندې داسې کېږي. ښه، نور نبی علیہ السلام به شعرونه نه وي. نو که شعرونه ښیي او مجالس ښیي او غلط د حرامو ذکر پکې نه کېږي، د بې حیا ذکر پکې نه کېږي، نو بالکل درسته ده، ښه، ورنه جایز نه ده. دویمه خبره چې زنانو دپاره هم شعر و شاعري کول
هغه درست نه دي. د هغې وجه دا ده چې زنانو آواز هغه عورت دی، هغې لپاره روا نه دي، ناروا دي ښه. او انتهایي بې حیایي ده دا څیز، دا کومه چې په معاشره کې چلیږي که نه، زنانه هم شعرونه وایي او غټې غټې شاعران او فیسبوک هم چلی، یوټیوب هم چلی، دا ټیک نه دي دا څیزونه ښه. البته داسې شعرونه چې په هغې کې د قرآن صفت وي، د شریعت صفت وي پکې، د پیغمبر صفت وي پکې، د الله جل شانه د احساناتو تذکرې پکې، نو هغه درست دي. حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام شاعر رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام شاعر او څنګه شعرونه ویلو چې د کافرو مقابله وکړو. کافرو د نبی علیہ السلام مذمت کو په شعرونو کې. نبی علیہ السلام حسان سی شو، حسان ته آواز وکړي، یا رسول الله حسان بیمار د سترګې خوب دی. نبی علیہ السلام خپل لاړې مبارک راواغستې، حسان له بسترو کې پورې کړې، او بیا نبی علیہ السلام دعا وکړه، یا الله حضرت جبریل له ولېږه د حضرت حسان د مدد دپاره، او حسان شعرونه شروع کړه. په الله مې د قسمي شعرا حضرات وایي داسې شعرونه نه چېرته د آدم علیه السلام نه د حسانه پورې چا ویلي و، نه به د قیامته پورې څوک ووایي. څه یې ویلي؟ واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یا رسول الله واحسن منك لم تر قط عيني، چرته د انسانانو سترګو زما سترګو ستا غونته کې حسین چرته نه دی لیدلی حسن والا. واجمل منك لم تلد النساء، او ستا غونته کې بهترین نسب والا چرته یو مور نه دی زیږولی. خلقت مبرأ من كل عیب، ته الله د هر عیب نه پاک پیدا کړی، داسې پیدا کړی کأنک قد خلقت کما تشاء، لکه تا چې الله ته ریکویسټ کړی چې ما داسې جوړ کړه، داسې الله جوړ کړی. دا حسان وي